سلام، د دې مهال خبرونو ته پخیر راغلی. جنرال مبین خان له 14 میاشتو بند وروسته خوشی شو د افغانستان اسلامي امارت پر ټولنیزو رسنیو مشهور فعال. جنرال مبین له شاوخوا 14 میاشتو بند وروسته له زندان څخه خوشی شوی دی. جنرال مبین وایي د ته شاوخوا 18 میاشتې د بند سزا اورول شوې وه، خو د خپل مشر د ځانګړي فرمان له مخې تر بشپړې مودې مخکې آزاد شوی دی. د یو شمیر سرچینو په وینا نوموري د پاکستان پر حکومت د نیوکو او سرګندونو له امله نیول شوی وه. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د کونیو چارو وزیر سراج الدین حقانی هم ویلي وو چې جنرال مبین د پاکستان پر ضد د خبرو له امله نیول شوی وه. د جنرال مبین خوشی کېدو په ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګونونه راپارولی دي. بسم الله الرحمن الرحیم. افغانانو، عزیزانو، دوستانو، علماء کرام، ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د محمد مبین چې د نظامي محکمې لخوا په 18 میاشتې بند محکوم شوی یم په چرخي زندان کې د 14 میاشتې بند وروسته د جناب علي قادر شیخ صاحب حفظه الله او د رئیس الوزرا حفظه الله د شفقت او مهربانۍ له مخې پاتې قید راته عفو سو او فی الحال خپل کور کې دا نظام ټول هغه اصولي مراتب تر سره کړي دي. نظام زما عزت ده، نظام زما وقار ده، نظام زما جامه ده. که دا نظام نه وي موږ هیڅ هم نه یو. نو په هر وخت کې په هر حالت کې د خپل نظام سره یو، له خپلو مشرانو سره یو، د دوی د امر تابعداري کوو. انسان ده، کېدای شي په تېرو 20 کلونو کې موږ نه ځینې داسې خبرې سوي چې مشرانو خوښې نه وې، خوا یې پرې بده سوې وه. نو انشاءالله په آینده کې به دغه شی نه تکراریږي. الله تعالی د تاسو عزتمن او سرلوړي لري. او په ټولو افغانانو باندې غږ کوم چې محاکم، قاضي صاحبان د همدې دپاره دي چې د نظام د اصلاح په خاطر، د انسانانو د اصلاح په خاطر زندانونه جوړ کړي تر څو زندان ته لاړ شي. دا په دې معنا نه ده د نظام څپېړه ده، د پلار څپېړه ده، دا کوم عیب هم نه ده. او الحمدلله په تیر 14 میاشتې قید کې یا موده کې ما سره نه کوم بد برخورد سوی ده. لکه یو ورور چې یو سړی په کور کې ساتي، د پلار مینه راکول سوې، د ورور مینه راکول سوې ده، د اولاد مینه راکول سوې ده. او الحمدلله ښه ومه. د روحي حالت هم تاسو ته ښکارم چې نه کوم تغییر راغلی ده، نه کوم